معجزه الله د پیغمبر نه داسې کار ښکاره کړي چې هغه عام خلک نشي کولی. دا الله را طرف نه یو طاقت او د دنیا مخلوق د هغې د مثل جوړولو نه عاجزی. معجزه عربي لفظ دی عاجزه کوونکي ته وایي. هېڅوک د هغې مثل د هغې په شان یو کار نشي کولی دنیا ته عاجزی. لکه اوبو کې برکت. د حدیبیې په سفر کې یو کوی دی په حدیبیه کې اوس هم شته، زه ورلتلی یم، یو شل ځای کې کوی شته موجودم. صحابه راغلل شکایت یې وکړو، تقریبا 1500 صحابه کرام دي، یو نیم زر. وی صاحب اوبه خلاصې شوې، کوی خلکو راوځانځه پکې لږې اوبه هم نشته. نبی علیه السلام مبارک راغی چې څنګه حضور پاک مبارک راورسېده، د کوی په غاړه کېناسته، خوله مبارکه کې اوبه واچولې، ویې لقولې او کوی کې وغورځولې، لږې شانتې اوبه وې، لارې مبارکې پکې تو کړې او څه الفاظ یې د خولې مبارکې نه وفرمایل، په کوی کې چوف کړل. وی لږ صبر ورته وکړئ. صحابه لږ صبر وکړه. دومره اوبه په هغه کوی کې را پیدا شوې چې هغه یو نیم زر صحابه کرام هم سیراب کړل، د هغوی اسونه هم سیراب کړل. یو نیم زر کسان د کوی نه سیرابېدل، دا اسانه خبره نه ده. دا خو د حضور پاک هغه خپلې معجزې دي. یو صحابي دی د سفینه رضی الله عنه، وی د دریاب په کشتۍ کې څو رومه د دریابي جز چې ورته وایي، وی دې کې طوفان راغی، کشتۍ ماته کړه، خلک غرق شو او زه په یو تخته باندې پاتې شوم، هغه تختې چپې والي یو جزیرې ته ورسېدل. دا د حضور پاک مبارک صحابي دی، مهراني نوم دی. وی چې هلته اوس ورغلم هغه جزیرې ته، نو په دې خو خوشحاله شوم چې شکر دی چې د دریاب نه د ډوبېدو نه الله خلاص کړم. اوس په دې سوچ کې مې چې د دې جزیرې نه به زه مدینې شریفې ته څنګه ځم، لاره به کوم ځای وي. وی چې مې وکتل یو زمری را روان دی، غړمبار یې خېږي او ما پسې را روان دی او خوله یې وازه کړه. وی چې څنګه رانږدې شو په ما حمله کوي، وی ما ورته چې زمریا ته ګورې د الله مخلوق دی او د الله د خپل رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ما، غږ به راته مه کوه. وی چې دا مې ورته ووې، وی یا زمری غړمبېده او په ما حملې ته ځان جوړو او یا سر ښکته کړه او لکۍ ترنګولې شروع کړه او راغې زما خواله. چې څنګه زما خواله راغې، وی تاو راتاو شو او وی ناګانه روان شو. وی چې روان شو، وی زه ودرېدم چې ځکه خیر زمري نه خو بد شو. وی چې څه منځ لاړو بیا راغې لکۍ ترنګوله، وی بیا روان شو. وی بس زه پوه شوم چې دا زمري ما ته جوړ لار ښایي. وی زمري به مخکې روان و، زه ورپسې وم او چې کوم ځای به زه ودرېدم دی به م ودرېده او چې زه به لږې سارېدم دی به راپسې بیا راتاو شو، لکۍ به یې ترنګوله چې راځه راپسې. وی نو په ځنګل په دې لارو کې په دې نرو لو کې دې مخکې زه ورپسې، وی د مدینې شریفې لارې راته مخامخ کړه چې دا لاره ده زه اوس. وی چې لارې راته مخامخ کړه، وی یو څو چغې یې ووالې او لکۍ یې وترنګوله او رانه واپس شو او یو غونډۍ ته وخته او وی زه ترې نیغ په قلار مدینې منورې ته راورسېدم. د صحابو دا کمالات د حضور پاک د برکت نه پیدا. د هجرت په سفر کې چې حضور پاک مبارک را روان دی، سراقه ابن مالک ورپسې دی، نبی علیه السلام او حضرت ابوبکر صدیق دواړه روان دي. نو ابوبکر شات د سراقه د مکې کافرانو خو د سلو اوښان ویې نامېستی و، وی چې چا هم د نبي علیه السلام سر راوړو سلو اوښان به ورکړو. سلو اوښان داسې مثال لکه چې سل موټرې ورکړې. نو سراقه ابن مالک ډېر لوی پهلوان و، اجرتي قاتل بدماش په هغه زمانه کې. هغه وی راشه دا مزدوري او دا پیسې به زه ګټم، ځکه زما عمره تکړه سړی بل نشته. نو وی روان شو، وی چا نه مې تپوس وکړه چې په دې لاره یاره وی سم ناشنا مېلمانه خو د دریاب په غاړه روان وو. وی به زه پوه شوم چې دا وګړي دي خو پسې مې زغل کړې. چې لاړمه وی دوی یو ځای کې لمونځ کو، وی نبي علیه السلام ډېر په اطمینان لمونځ کو او حضرت ابوبکر یو خوا بل خوا کتل. هغه په نبي علیه السلام یارېده چې خدای مکه څوک راشي او حمله پرې ونه کړي. نو چې د سراقه ولید نو نبي علیه السلام مبارک ته عرض وکړه، الله رسول هغه د سراقه دی، زمونږ د کلي هغه بدماش، نیزه ورسره ده او توره یې غاړې ته رو په اس سور دی. وی حضور پاک مبارک په اول ځل تسلي ورکړه چې مه یارېږه. هغه دوه چې یو ورسره اللی نو هغه دې ولې د بنده نه ویرېږي. وی ما ته یې وکتل او خوله مبارکه یې ورغوله، وی زه پوه شوم چې خیره یې هڅه وکړه. وی داسې اوچه کلکه ځمکه وه چې د کاڼي په شان کلکه وه او وی زما د اس دا مخکنۍ دواړه خپې پکې تر دا زنګونونو پورې خښې شوې او وی د اس دا خېټه مې ځمکې سره ولګېده او دې په شاق پرېوتم. وی چې پرېوتمه اوس اس راوباسمه چې دا خپې یې روځي، اس نه روځي، خپې یې تر د خېټې پورې په ځمکه کې ننوتې. وی زه پوه شوم چې ما ته یې خیرې وکړې، ما ورته چې تاسو ما ته خیرې وکړې او په ما ولګېدې او بس زما دې توبه معافي غواړم، په تاسو حمله نه کوم، خو ما ته دعا وکړې چې زما دا اس دا خپې راوځي. وی نبي علیه السلام معاف کړم، وی ورکړه چک. وی چې اس له مې چک ورکړ نو د اس خپې راووتې واپس.
نو د عربو به پالونه نیول. نو ما خپل ما سره چې هغه کومه بټوه وه هغې کې غشي و، همې اولقوله و، هغه غشي مې ته راوویتل چې پال ګورم چې په دې سړي حمله وکړم او که نه. نو چې کوم غشي راووته نو په هغې د پاسه یې لیکلي چې لا دا کار به نه کړې. خو د سلو خان هغه د لالچ مې په دې ذهن کې پروت و. ویې چې یاره هسې به دا ستا خپې دلته ښخې شوي دی به کچاو. بیا مې په اس په ور واړوله او یې ورغل مې کړې. بیا دوی خیرې وکړې، بیا دغه چلو شو چې اس مې بیا په کلکه ځمکه کې خپې په ځمکه ننوتې او دا خېټه ځمکې سره ولټېده او زه ترې پرېوتم. بیا مې معافي وغوښته، بیا یې معاف کړم. ګوره د نبي علیه السلام مبارک کړي ته وایي چې بیا یې معاف کړم. بیا مې هغه پال وکړ چې هغه غشي مې وړکول، وایي هغه غشي راووت چې په هغې لیکلي چې لا دا کار به نه کړې. وایي هغه د سلو خانو لالچ خو مې په سترګو کې نو په درېیم ځل مې بیا حمله وکړه. وایي دقې وخت کې ورنږدې م شومه، وایي بیا مې د اس هغه دواړه خپې په ځمکه کې په کلکه ځمکه کې ننوتې او زه دې ټول مخې پرېوتم. وایي مې چې بس دا درېیم ځل دی اوس مې معاف کړې بیا به نه کوم. وایي بیا یې معاف کړم. وایي چې معاف یې کړم او چک مې ورکړه د اس پې راووتې. ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته. وایي ما ورته وایي چې صاحب بس تاسو ما سره خو کړل او غم مه کوئ، زه به په دې لار اوس واپس ځم، تاسو په چې څوک په دې لار راځي زه به یې رنتمبو، خو ما له یو اماننامه راکړې. نن خو تاسو زه پرېږدم هسې نه سبا ستاسو غلبه راشي او ستاسو ملګري ما ګیر کړي چې ما ته م غږ نه کوي. وایي بل څه نو سرمن و نو د هغه سرمنې د پاسه لاله امن ولیکل او ما ته حضور پاک مبارک وفرمایل چې ای سراقه ستا په دې سر د کسرا د بادشاه تاج وینم او ستا په دې لاسو کې د کسرا د بادشاه بنګړي وینم. دا راته ښکاري. وایي را روان شوم، هغه عهدنامه مې ځان سره امننامه راواغېسته. وایي په لار هسې مې خندل چې یو خوا خو ستا دا حل دی چې خپل کلي کې د ځای نشته نو بل وطن ته ځې، او یو خوا دومره لوی لوی دعوې کوې چې د کسرا بادشاه خو هغه زمانه کې داسې وي لکه اوس امریکا چې د کسرا د بادشاه تاج ته زما په سر وینې، لکه مطلب دا چې دا علاقه به م ته فتح کوې او د هغې علاقې د بادشاه بنګړي زما په لاس کې وینې. دومره غټې غټې دعوې. وایي ومې خندل. اوس ګوره دا حضور پاک پیشنګویي شو. وی زمانه تیره شوه، الله دا سراقه مسلمان رستو زمانه چې مسلمان شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی او لښکر یې تیار کړه د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه. دوی لاړ شي او په فارس باندې د کسرا په علاقه حمله وکړي. دوی لاړل چې لاړل دریاب ته ور ورسېدل. دغه علاقه کې یو لوی دریاب چې ورسېدل دا بادشاه پوه شوی دا خو د عمر لښکر دی، د دې مقابله خو ګرانه ده. نو چې څومره د دریاب کښتۍ وې هغه ټولې غونډې کړې وې چې دوی به راشي د دریاب په غاړه به ودرېږي واپس به ځي، ځکه خو ډېر لوی دریاب دی، ټول پېشته ده او کښتۍ دې ما قبضه کړې، ټولې کښتۍ د هغه د علاقې وې هغه ځان سره ودرولې وې. دوی ورپسې راځي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی دا سراقه ورسره دی او عمر فاروق ورته وایي سعده وایي ګورې چې د کسرا محل دې فتح کړ نو د هغه مخصوص چې څومره سامان دی ابه ټول بند کړي او دې سعد ابن ابي وقاص ته به یې ورکړي او ما به مدینې ته رالېږي. د هغه سامان کې به ګوتې نه دی. دې ورسره چې ورغلل دې دریاب ته ورسېدل، اوس کښتۍ نشته، کښتۍ په هغه ټولې پورې ستلې نه پولې شته او لوی دریاب دی، غټ دریاب، سمندر دریاب، چنګوړی دریاب. اوس به څه کوو؟ سعد ابن ابي وقاص هغه خپلو ملګرو ته وایي داسې کار کوو په دریاب وردانګ. وایي څنګه وردانګې ځان غر کې تا خو سره کوټې دریاب هم نه دی څنګه؟ وایي مونږ ګوره د الله د رسول صحابه یو او د الله د رضا دپاره جهاد نه راوځي او په دې دشمن هم لکو الله به زمونږ امداد کوي. زه نه مخکې یم که زه ډوب کړم مه راځئ راپسې او که زه ډوب نه کړم راځئ راپسې. صحابه ډېره ښه بس د اصله پونده ورکړو په دریاب یې ور واچو. چې ور واچو تاسو یقین وکړئ چې د ده د اس خپم اوبو لمده نه کړه او پې له پاسه روان صحابه ورپسې شو. د دریاب د پاسه لکه سیند چې په ځمکه څاروي سفر کوي نیغ د یو غاړې نه بلې غاړې ته پورې وتل. اخوا کسرا او د هغه دشمن راوتلې چې ویې کتل چې دا څنګه لوبه ده. دوی خو بغیر د کښتو نه او بغیر د پل نه په دریاب را پورې وتل او خپې هم دغه یې لاسونه اوچې دي او پې قدمونه اخلي. بس په هغه روغ پرېوته، بادشاه ته شکست میلاو شو، علاقه قبضه شوه د فارس. نو د هغه چې کوم مخصوص سامان و هغه یې بند کړه په یو لوښي کې، په یو دغه کې ټوکړه کې، او سعد ابن ابي وقاص سراقه له ورکړل هغه سړي له چې حضور پاک مبارک ورته وایي چې ستا په سر د فارس د بادشاه تاج او بنګړي په لاس کې وینم. وایي زه دا یوس عمر فاروق له یې راوړل مدینې منورې چې راویړل چې هغه کولاو کړ نو ډېر غوسه شو. وایي سعده تا خو دا سامان کم دی، دې کې خو بعضې څیزونه کم دي. بلې صحابي ولېږه وایي لاړ شه ورته ووایه چې دې کې بنګړي نشته او تاج هم پکې نشته، هلته چې ضایع شوي. چې سړی لاړ ویې کتل نام پیدا شو. چې عمر ته وایي تا ته څه پته لګي؟ وایي بس زه راته وصل ویم هغه بنګړي هم راوړل او هغه تاج یې هم راوړل. عمر فاروق رضی الله عنه ټول د مدینې منورې خلک را جمع کړل په جومات د دنیا خلک. وایي زه د نبي علیه السلام د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم. سراقه څه درته ویلي؟ وایي ما ته وایي چې ستا په سر د کسرا د بادشاه تاج یم
او ستا په لاس کې د هغه بنګړي وینم وی راسې چې اوس تاج پوشي درته وکړم او بنګړي درته په لاس کې واچوم چې حضور پاک مبارک څومره مخکې ویلي وو هغه پیشنګویي رښتیا شوه که نه او تا هغه وخت کې څه ویلي وی ما خو خندلي ما خندل چې دا به څنګه پوره کېږي هغه بنګړي م ورته واچول هغه تاج یې ورته په سر په پیو کې برکت د هجرت په سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو چې کله د مدینې شریفې اندازې ته رانږدې شو نو یو ښځه وه مشهوره سخي ښځه وه ام معبد دی ورته وی او خپل نوم یې عاتکه او د پلار نوم یې خالد و عاتکه بنت خالد دا مشهوره سخي ښځه وه په هر علاقه کې سخیان خلک وي نو نبی علیه السلام ته چې هغه چا ورته لاره ښوله ځکه په اوښ یو نبی علیه السلام و یو حضرت ابوبکر صدیق و یو غلام و عامر ابن فهیره یو ورته یو سړي لاره ښوله عبدالله ابن اریقط هغه ته خو لارې معلومې ورته وې صیب دا یو ښځه ده او ډېره سخي ښځه ده نو که ستا خوښه نو دې سره به د ملک او دا به راباندې پیوس کړي او یاره ختمه شوه اوس دې وخت کې ځکه د مکې خلک دلته موږ پسې نشي را رسېدی وایي ډېره ښه ده نو نبي علیه السلام مبارک هغې ښځې ته ووایي چې موږ له لږ پی راکړه هغه ښځې ورته ویې مېلمنو لږ صبر وکړئ زما خاوند تللی دی ګډې چیلې یې سرن له بوتلي دي او لږ ساعت پس به راشي چې راشي نو پی به هم دله درکړم او یو څاروی به دله حلال کړم غوښه به هم دله درکړم حضور پاک مبارک چې وکتل د کور په ګوټ کې یو چیلې ولاړه وه وی هغه چیلې چې ولاړه ده دا رالوله شه که نه نو هغه ښځې پې دا ګمان وکړو چې دا د چیلو نه نابلده دي نو هغې به پورې وخندل وی دا خو اوچه چیلې ده دې کې پی کم دي اوچه ده او بل دا ناجوړه ده که دا جوړه وي نو دا به نورو چیلو سره سرن لتلی دی ناجوړه هم ده لکه کور پاتې ده او اوچه چیلې ده دې کې پی کم دي وی خندل و پورې حضور پاک مبارک ورته وی یاره که موږ ته اجازت کې او زه ولشم نو هغې بیا وخندل یا سړي اوچه چیلې کې پی کم ځای وي او د زمانو د مودو اوچه ده او ناجوړه ده ته ګورې نه دغسې خوا کې ولاړه ده وی ته خو اجازت راکړه که نه ښځې ورته وي د اجازت وی لوښې راکړه یو لوښې وله راواغېست نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاسونه د هغه چیلې په تو باندې کېښودل او چې څنګه یې په لاس کېښود او داسې لږ یې په لاس راښکه نو چیلې شخون شروع کړه حالانکې ناجوړه چیلې وه د څاروي نښه دی چې دا جوړې شخون وی او چې ناجوړه شي نو دا خفه ولاړه بیا شخون نه وی نو چیلې شخون شروع او چې څنګه یې شخون شروع کړه خپې یې ارتې کړې غولان دغه تی د پیو نه ډک شو فورا ښځه هم ورته ګوري چې داسې ناشنا خبره وشوه چیلې هم جوړه شوه او خپې یې کولو کړه په اوچه چیلې کې پی هم راله پی یې ترې اولشه لوښی یې ترې ډک کړه عادت به د نبي علیه السلام دا و چې کله به یې خوراک کوو خلک به یې مخکې کول او په خپله به یې وروسته خوړه داسې ښایسته خوی صحابو باندې مسکل ابوبکر صدیق په هغه دواړو ملګرو هغه دې ته ویې ته مسکه په هغې یې مسکل او په خپله هم پې اسکل وی نور لوښي لکه رشته د پیو نو هغه خو شپونکیانو لوښي وکرو وی او وی راوړی یو لوښی هم ترې وله ډک کړه په خپله یې وله پې ولشل بل یې هم ترې وله ډک کړه چې کور کې څومره د پیو لوښي ټول یې ورته د پیو نه ډک کړه او چیلې هم هقسې تی او غولانځه ډکه او جوړه مزېداره ولاړه وه حضور پاک مبارک ته لاړ مدینې شریفې ته د دې ام معبد خاوند چې راغی یې سړیه یو ناشنا خلک راغلي وی څنګه وی چیلې درې وګوره هغه د ګیا خوري او ښه مستي کوي جوړه شوه او بلا پې ترې واغېښتل هغه و چې چیلې ته یې څه ښځې وی دا خو هغه مبارک سړی معلومېږي برکتي وی کم وی چې د مکې نه راوتې دي پراپېګنډه خو شوې وه خلکو ته خو پته وه او مدینې ته روان دی یثرب ته او د مکې خلک ورپسې نامېستې دي ښځې دا ګورې هغه برکتي سړی معلومېږي څه موده پس دغه ابو معبد او ښځه ام معبد مدینې شریفې ته لاړه او د نبي علیه السلام په لاس یې لاس کېښود او پروردګار مسلمانان کړل دا د پیو برکت حضرت خباب رضی الله عنه فرمایي وی جهاد له لاړو ښځه او بچي په کور کې پاتې و د خوراک څه انتظام یې نو نبي علیه السلام مبارک ورکړې راغی وی ولې خفه یې وی صیب خاوندم جهاد له لاړ او زمونږ دا ګډې چیلې اوچې دي ګزاره پرې نه پېږېږي پرې دې وایي لاسونه مبارک یې پراخ کړل ګډو چیلو یې دومره پی شروع کړل چې دوی به ګاونډیانو له هم ورکول میلمنو له هم او په خپله به هم ترې زیاتي وو چې حضرت خباب د جهاد نه واپس راغی نو هغه ګډې چیلې واپس خپل حال له لاړې وی سړیه چې ته جهاد له تللی وې خو زمونږ د چیلو ګډو د پیغمبر علیه السلام په برکت بلا پی کول چې واپس راغلی هغه پی واپس خپل حال ته او علما لیکي د ام معبد هغه چیلې چې وه نو هغه لږ ساعت نه هغه به تر عمره پورې هغې پی ورکول کالو سر به یې پی ورکول او چې کله به کال کې لږې ورځې پاتې شوې نو وی دا خېټه به یې لږه راغونډه شوه
به معمولی کم کړل، یو دوه څلور ورځې پس بیا خېټه غټه شو، بیا به پی زیات شو، بې د لنګون نه بغیر د بلاربېدو نه بغیر د وچېدو نه یو شان پی به ورکړ. حضرت ابو هریره فرمایي وی نبي علیه السلام یو موټی کجورې راکړې. ګوره مخکې څومره سخت حالت و، د لوږې نه بېهوشه به پروت و. وی ما له یو موټی کجورې راکړه چې دا واله د تیلی کې واچوه، خو تیلی به ګوره لوړې کښېنه او خوره تې ځه. وی هغه بوسخکۍ مې د بړې سره تړلې وه، او چې کله به اوږې کېدم لاس به مې وردن نه کړه، کجورې به مې ترې راوویستې او خوړې به چې کله به اوږې کېدم خدای خبر چې وې څو منه کجورې مې ترې وخوړې او خلکو له به مې ترې ورکولې او مکه کجورې پرتې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله باغیانو شهید کو، وی په هغې معرکه کې رانه هغه ګوتی وغورځېده نو بس ورکه شو، په پته یې پرې نه شو. ښه د کاڼو بوټو معجزې. جومات کې به نبي علیه السلام مبارک یو ستن ته ډډه والې وه چې کله به یې تقریر کو، نو یو ښه ده په مدینه منوره کې نبي علیه السلام له منبر جوړ کړ. حضور پاک مبارک راغی، د جمعې دقسې ورځ به په هغه منبر د پاسه کېناست، خو چې د هغه ستنې نه سینګ را روان شو، هغې ستنې فریاد شروع کو په ژړا شوه. او حدیث پاک کې راځي داسې یې وجړل لکه یو اوښه چې په خپل بچې ته اخوا کې وه، خپل بچي پسې جاړ په رنګېدو شوه. جومات کې چې څومره خلک و ټولې ژړا واورېد. نبي علیه السلام مبارک ورغی او لاس یې پې کېښود او ځان ته یې ستن را نږدې کړه، نو داسې سلګۍ یې ووهلې، هغه جړۍ قلاره شوه لکه ماشوم چې جاړی څوک یې غېږ کې واچوي هغه جړۍ قلاره شوه. سیوطي صاحب لیکي چې بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړه. ګوره حیواناتو کاڼو بوټو ورسره خبرې کړې دي. که ما پسې وجړل وایه اوس دوه خبرې دي، که دې خوښئ چې د الله نه سوال وکړم چې اوس د الله زرغونه کړي، هم دې جومات کې وچستم او خلک به دې میوه خوري. که دا دې خوښئ چې زه الله ته سوال وکړم او تا جنت ته بوځي او جنت کې د الله زرغونه کړي او جنتیان دې عمر له میوې خوري. استنه ورته وایي صاحب دا دویمه خبره مې خوښه ده، هوښیاره وه. وایي ښه نو د قیامت په ورځ به تا الله اوچته کړي او بو به دې ځي او په جنت کې به دې ښخه کړي او عمر له به د جنتیان میوه خوري. بیا یو وخت کې په جومات باندې اور ولګېده، نو د جومات دا بعد ستنې او چت وسوځېد، نو نور چې کم سوځېدلي څیزونه و صحابه لرې کړل، بار یې وغورځول او د هغې ستنې هغه برکت خو هغې لیدي، نو په جومات کې وله کنده وویسته لکه قبر چې سړی کنی، هغه ستنې پکې ښخه کړه او د پاسې پې خاورې ور واچول. نبي علیه السلام فرمایي وي اوس هم زه هغه کاڼي بوټي پېژنم چې د نبوت نه مخکې په لاره به تېرېدم نو په ما به سلام اچو، کاڼو به م را باندې سلام اچو، بوټو به هم سلام اچو. یو ځل ورسره په لاس کې کاڼي وي، سبحان الله سبحان الله، کاڼو تسبیحات وي. حضرت ابوبکر صدیق له یې ورکړل، د هغه په لاس کې هم تسبیحات وي. حضرت عمر له یې ورکړل، د هغه په لاس کې هم تسبیحات وي. حضرت عثمان له یې ورکړل، هغه په لاس کې هغه تسبیحات بیا بند شو. یو ځل نبي علیه السلام مبارک اودس ماته چې ویې کتل څه شته نه چې ورته پنه یې ونیسي، نه دیوال شته او نه څه داسې اونه شته او نه څه ډیپه شته چې ورته کښېني او پرده پرې راشي. چې ویې کتل مخامخ هغلته یو اونه ولاړه ده په صحرا کې او یو اونه اخوا په صحرا کې ولاړه ده، یوې اونې ته یې په لاس اشاره وکړه او بلې اونې ته یې په لاس اشاره کړه. صحابي فرمایي چې هغه اونې داسې په منډه را روانې وې، دا ځمکې شلولې لکه انسان چې را منډه وي، ځمکه شلېده او په منډه را روانې وې. د حضور پاک مبارک خواله راورتې دی، یو ځای شوې دواړه اونې او یو بل سره یې څانګې وجنګېدې او را ټیټې شوې، ځمکې ته ښکته شوې، پردې برابر شوه چې حضور پاک مبارک خپل حاجت پوره کړه. یوې اونې ته یې په لاس داسې اشاره وکړه، بلې ته یې اشاره وکړه، یو اونه خپل ځای له لاړه او بله اونه خپل ځای له لاړه. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم. په مکه مکرمه کې د مکې کافرو نبي علیه السلام ته ویل چې موږ ته یو معجزه وښایه. نبي علیه السلام ورته انکار کوي داسې مه کوئ، ځکه یو قوم چې معجزه وغواړي او بیا هم په ایمان راونړي هغه قوم الله هلاکوي. خیر دوی نبي علیه السلام تک کنه د جبل ابي قبیس د پاسه نبي علیه السلام د شپې وې راځی غر ته وختل او سپینه سپومۍ وه، ګوته مبارکه یې داسې وړقوله. وی وګورئ دې سپومۍ ته وی که په منځ یې درته دوه کړم وبه منې؟ وی او چې اشاره یې وکړه نیمه سپومۍ یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا یو ځای شوې دواړه ډکرې. نو ابوجهل وی ډېر غټ جادوګر یې ښه، وی مونږ خو وی که یوازې په خلکو د جادو چلېږي، ګوره په سپومۍ دې هم جادو چلېږي. عیاذا بالله. بعضې پکې هوښیاران هغې وی جادو په هغې خلکو چلېږي چې څوک په موقع موجودي، او چې په موقع څوک نه خو په هغې جادو نه چلېږي. ودرېږئ چې کومې قافلې بار دي د هغې نه به تپوس وکړو. نو چې کومې قافلې بار وې هغې رالې، هغې نه تپوس شو یاره په پلانکۍ شپه تاسو څه ناشنا څه واقعه خو نه لیدې؟ وی ولې نه؟
وی څه واقع وه؟ وی موږ پلان کې ځنګل کې، چا وی موږ پلان کې کلي کې، چا وی موږ پلان کې علاقه کې را روان وو، شپه وه. وی چې موږ کتل سپوږمۍ لوړه کړې شوه او بیا یو ځای شو. د نورو علاقو چې په مکه کې څوک نو بارو هغې هم دا معجزه لیدلې وه. او قرآن کې م الله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر. بیت المقدس ته نبي علیه السلام تللی او بیا اسمانونو ته الله بوت په ډېر لږ ساعت چې راغې خلکو ته یې الوی زه خو الله بیت المقدس ته اسمانونو ته بوتلم. ابو جهل ورته وي د خلکو مخکې به دا خبره وکړي، مطلب یې دا و چې د خلکو مخکې خو به ته انکار وکړي دا به څوک ومني. وی بلکل خلک یې ورته راغونډ کړی د بیت الله خوا کې. وی دې خلکو ته ووایه که نه؟ وی بلکل بېګال الله پاک زه بوتلم بیت المقدس ته، جومات کې مې 2 رکعته مونځ وکړ او بیا اسمانونو ته او جنتونو ته بوتلم، دا سیل یې راباندې وکړ او بیا راورسولم. څومره ساعت کې دا مزل وکړ؟ وی ډېر لږ وخت کې. دومره لږ وخت و لکه یو سړی چې تلل دوی نو هغه زنځیر یې راښکته کړ، د دروازې هغه کړو والا زنځیر، نو چې زنځیر راوغورځی نو خو رپي که نه، نو چې واپس راغی هغه زنځیر هماغسې لقېدل او درېدلی نو. نو خلکو وی دا خو دروغ دی او دا څنګه چل دی. نو ابوجهل ورته وایي وی ته خو تلې که نه په لاره؟ وی یو تپوس ته نه کوو. وی زمونږ قافله چې بیت شام ته تلې دا کوم ځای وه او بله قافله د شام نه زمونږ را روانه ده هغه کوم ځای وه او جومات کې خو لمونځ کړی دی نو مونږ ته د جومات دروازې او ښایستو دروازې دي او د بیت المقدس ښار څنګه دی د هغې نښې راته وښایه. نبي علیه السلام فرمایي چې حیران شوم چې زه خو دې له نه وم تللی چې زه د جومات دروازې وشمېرم. اوس یو سړی یو علاقې ته لاړ شي او یو 15 منټه 2 منټه پکې تېر کړي نو هغه خو نه د جومات دروازې شماري، نه یې کړکۍ شماري او نه د ښار چتونه او د ښار بلډینګونه هغه سوچ کوي. خدای دوی څه جواب ورکړ؟ وی فورا رب العالمین د شام د بیت المقدس ښار او جومات راوړ او د جبل ابي قبیس په دا غاړه یې راته کېښود. ما لیده او دوی نه لیده چې دوی به څه جواب تپوس کو، ما به هغې ته کتل جواب به مې ورکو. څو دروازې دي؟ نو ما ته خو ښکارېدې که نه دومره دروازې چې کوم خلک شام ته تللي وو تاریخ دانان، ښار کوم خوا دی، جومات پکې کوم طرف ته دی، صحیح جوابونه مې ورکړل. ښه زمونږ قافله کوم ځای وه؟ وی چې زه تلمه نو ستاسو قافله پلانکي ځای کې روانه وه، زما د هغه څاروي د براق نه پکې ستاسو یو اوښ ویرېده، سرې بوجۍ پې پرتې وې 2 نو هغه اوښ را پرېوته او خپۍ ماته شوه دی نښل. او وی چې واپس راتلمه نو ستاسو بله قافله پلانکي ځای کې را روانه وه، سار له به راورسي ښه اوښ ترې روک شوی و ورپسې ګرځېدل او د فلانکي سړي په اوښ اوبه پرتې وې نو ما ته یې هغه اوبه راواغېښتې او ومې چې هغه قافلې واپس راورسېدې دوی ته تپوس وکړ ورته یې وې څنګه حالات و څه ناشنا هلکه ستاسو قافله کې ستاسو نه چې ته اوښ خو نه و پرېوتې یاره وایي اوښ سم دم روان و ناګانه ویرېد منډه یې کړې او چې څنګه یې منډه کړې پرېوت سپی ماته شو او 2 بوجۍ پې پرتې وې. هغه بلې قافلې نه یې تپوس وکړه تاسو نه اوښ خو نه ورک شوی وي پلانکي ځای کې رانه اوښ ورک شوی و که نه؟ بل نه یې تپوس وکړه هلکه ستا په اوښ څه اوبه پرتې وې په کاسه کې؟ وایي ما وی چې دا به زه څکم. وایي چې بیا مې وکتې اوبه نه وې. وایي ما چې دا به په دې اوښ توی شوي وایي چې لاندې مې وکتل د اوښ هغه کټه مته وچه وه، حیران وم چې توی شوي هم نه دي چا څکلي هم نه دي چې دا اوبه څه شو. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه معجزې معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل د نبوت دلیل او معجزه د الله په اختیار کې د پیغمبر په خپل اختیار کې هم ګورې دي چې کله الله وغواړي نو دا معجزه ښکاره کړي او چې کله الله ونه غواړي نه ښکاره کېږي. یو صحابي فرمایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تولیه را کړې وه، یو رومال یو تولیه. وی چې کله به خیره نه شوه اوس رومال او تولیه چې خیره نه شي نو مونږ خلک یې په اوبو باندې وینځو. وی چې دا به خیره نه شوه نو ما به په تنور کې ومنډله رو به مې ویسته نو پاکه به وه. نو زه اکثر دا یو ټکې طالبانو ته ویم ویم کومه تولیه یا رومال چې حضور پاک مبارک د وجود سره لګېدلې ده هغه تنور نه سوځوي. نو کومو صحابو چې د حضور پاک وجود ته ورته ارغالوتې دي هغوی سره ژوند تېر شوی دی د هغوی به څه حالت وي. داسې نورې ډېرې بې شمېره واقعات یو نه په سوونو نه په زرګاو واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پېښ دي. خندق چې کله مونږ کنو په غزوه احزاب کې یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته ودرېد وی د الله رسوله وی یو کاڼې پکې راغې ماتېږي نه وی صبر وکړئ زه درځم. وی نبي علیه السلام مبارک راغی ودرېده او هغه ګینتري نه ده هغه 2 څوکو والا شی هغه یې واخېست اوچته یې کړې او د الله نوم یې واخېست او الله اکبر یې وی او راویې برو. وی چې راویې برو نو ډکرې ډکرې شو. یو غزار یې ورک، دویم غزار یې ورک، 3 غزار یې هغه کاڼې او چې چا ماتولی نه شو وی داسې ډکرې شو لکه سږي چې وبېږي
او درې رڼاګانې ترې ووتې. یو رڼا شام ته لاړه، یو فارس ته لاړه، یو یمن ته لاړه. او نبی علیہ السلام وفرمایل وی دا درې رڼاګانې چې کومو ځایونو ته ورسولې زما امت ته به الله د دغه علاقو فتح ورکړي. یو صحابي فرمایي چې په یو سفر کې مونږ روان وو، اوبه ختمې شوې. مونږ نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې د الله رسول اوبه نشته، ویل لږې غوندې پیدا کړې. نو مونږ طلب کوو، کوشش هم کوو لږې شانتې اوبه هم پیدا کړې. د څرمنې په یو لوښي کې، د څرمنې لوښي هغه هم راوړی و، د نبي علیہ السلام مبارک مخکې هم کېښه، د هغې خپلې ګوتې مبارکې پکې لاندې کړې. وی هغه لوښی تنګ و، د حضور پاک مبارک لاس پکې خورېدی نه شو، دا چې راغونډې یې کړې دا ګوتې پکې کېښودې. وی زما د قسمي چې ما د نبي علیہ السلام د ګروتونو مبارکو ته کتل، اوبه ترې داسې په شرلارې روانې وې لکه د چینو نه چې اوبه بېږي. ټولو صحابه اوبه وڅکلې او دسونه یې پرې وکړل، او چې موجوده دي سره کوم څاروي هغه یې پسې راکړل. په یو بل سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو، صحابو شکایت وی صاحب اوبه نشته. وی لاړ شئ طلب وکړئ لږې غوندې که چېرته تاسو پیدا کړې. یو څو صحابه ولېږل، وی وګورئ په دې علاقه کې خو سفر و، دشت علاقه وه، چېرته کویک هم پیدا کړ. دوی ګرځېدل، یو ښځه وه، بوډۍ ښځه وه، په اوښ باندې سوره وه. د اوښ نه یو خوا مشک و بل خوا مشک، دوه مشکونه په هغه اوښ باندې پراته وو، د اوبو ډک، او دا ښځه په دا مینځ کې ناسته وه. د څرمنې مشکونه یي، پخوا به یې د ښاریو کې د بشتیانو غاړې ته اچولي وو، دا سړکونو باندې په دې غاړو به یې پرې اوبه اچولي. دغه د څرمنې دوه مشکونه و، یو ښي طرف یو خوا، یو بل خوا اویزان دو، دوه انډي و، دا ښځه په دا مینځ کې ناسته وه. صحابه پوه شو چې دا خو د اوبو مشکونه دي. هغه ښځې نه یې تپوس وکړو چې دا اوبه کوم ځای دي، مونږ ته ځای وښایه چې مونږ لاړ شو، مونږ هم ترې وړو. وی عهدي بالماء امس الماس، یعنی پرون دې وخت کې د اوبو نه را روانه شوې یم، پرون دې وخت کې د اوبو نه را روانه شوې یم، پرون دې ټایم کې، یعنی شواروز مزل مې وکړ. اوبه یو شواروز لري. ښځه ویارېده چې د اوبه رانه جوړ دی ویلي، ورته وایي چې داسې کار دی چې زمونږ سړي په کلي کې نشته، او دا مخامخ مې خوا کلی دی، دې غر نه پورې غاړه، او ماشومان دي او زنانه دي. نو ما پرېږدی چې د اوبه هغه خپل قوم له ورسو. هغې ورته وایي درته څه وایو نه خفه کېږه ما، خو دغه ځای مخکې زمونږ یو مشر ناست دی، هغې لرې بوځو، ته کښېنه په دا اوښ. دا په اوښ ناسته وه، پړې ونیوه او نبي علیه السلام له یې بوتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښځې ته وایي چې خفه کېږه ما، موږ ستا نه لږې غوندې اوبه اخلو، خو ستا نه کمو، هېڅ چې فکر ونه کړې. ډېره ښه ښځه مجبوره وه چې ځکه په لږو اوبو مې پرېږدي. نو د هغه مشک خولې اوس پړ ده، او په لوښي کې یې ترې اوبه راواچولې، او صحابو ته یې شابه څکې. خو دا ښځه ولاړه دا وایي چې زما د اوبو سره دا کومه لوبه شروع ده، اوبه زما دي، اوبه ترې راخلي او څاروو باندې مسکي او په خپله مسکي، دا څنګه چل دی؟ او مشکونه هماغسې دي چې څنګه مخکې پراته دي، یو مشک نه یې هم راواغېشتې، د بل نه یې هم راواغېشتې. چې کله یې ترې اوبه واغېشتې، خولې وله وتړلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې ته وایي ښځې وګوره ګورې ستا اوبه موږ نه دي کمې کړې، هماغسې هغه مشکونه شله پیدل، بلکې د هغې نه زیات ډک وو. دا الله موږ له اوبه راکړې. ګوره څه عجیبه شخصیت دی. که داسې یو کار د دې زمانې یو مشر وکړي، نه به ځان لوی حساب وي چې دا ما داسې وکړل، څنګه مې د اوبه را پیدا کړې، څنګه مې سیراب کړې. نبي علیه السلام مبارک کې څونه عاجزي ده. وی الله موږ له رزق راکړي. او بیا صحابو ته وایي که څه خوراک د سره را جمع کړې. نو صحابو چا سټوان او چا بل شی، چا کجورې را جمع کړې، یو پنډوکې یې ولو ته ښځه یې په هغه سوره کړه، هغې ورته مخکې کېښوده چې د نم لږې اوبه راواغېستې چې دا ښځه خوشحاله شي. او وایي ګورې ستا اوبه هم کمې نه کړې. ښځه لاړه خپل قوم ته، هغې دې تپوس وکړو تا خو دې د ناوخته کړې، وخت یې واړو. یو سړی دی دقه ځای کې په دې لاره کې، او دا چلو شو، زما د اوبو نه اوبه راواغېستې، او بله قوم و ورسره هغې هم وڅکلې او څاروي یې هم وڅکلې، او زما اوبه هماغسې دي چې څنګه دي. وایي داسې کار دی چې یا خو دا ډېر لوی جادوګر دی، او یا د الله هغه رښتونی پیغمبر دی، دویمه خبره نه ده. بیا څه زمانه پس نبي علیه السلام به صحابو ته حکم کوه، وایي چې دې علاقه کې جهاد کوئ، د دې ښځې قوم ته به غږ نه کوئ، ځکه موږ سره یو وخت کې ښه کړي. نو ګیر چاپېره به جهادونه کول، د دې ښځې قوم ته به یې غږ نه کوو. نو دې ښځې خپل مشران راغونډ کړل. یاره وایي دا صحابه موږ قصدن پرېږدي، داسې نه ده چې ګنې موږ ورته ښکارونه، یو خوا بل خوا جهاد کوي او زموږ خیال ساتي، موږ ته غږ نه کوي. دا رښتونی پیغمبر معلومېږي دی چې لاړ شو ایمان پرې راوړو. ټول چې څومره د هغې قوم و سړي ټول لاړل، او د نبي علیه السلام په لاس یې بیعت وکړ، رب العالمین مسلمانان تلل. نو حضور پاک مبارک له دا یو معجزه شوه د اوبو، چې کله هم د اوبو تکلیف راغلی دی او کوي باو پکې به یې لاړې مبارکې توی کړې، یا به پکې غشې وغورځاو، یا به پکې دم واچو، کوي به خوټ کېده.
او یا به ګوتې مبارک په لوښي کې کېښودې چینې به ترې روانې شي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو ځل اوږې شو، وی د کور نه بار ووتم، په دروازه کې کېناستم چې څوک به ما ځان سره کور ته بولي او راباندې به څه وکړل. حضرت ابوبکر صدیق راغی، هغه کرم څه نو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، هغه کرم څه نو. وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووت. وی پوه شوی ما ته وی راځه ابو هریره کور ته یې بوتلم. کور یې تپوس وکړو چې د خوراک څه شته؟ وی او صاحب پلانکی ګاونډی یو جام پی دله رالېږلی. حضرت ابو هریره فرمایي خوشحاله شم چې زه جام پی دي ممکن د پوره به پې مول نشم خو ګزاره به مې پې وشي. وی پی نبي علیه السلام لرول یو جام پی څه شی چې سړی د څلورو پنځو ورځو ماري نو په جام چېرته د هغه ګزاره کېږي. وی پی ځان ته کېښودلې، ما ته یې ویل چې لاړ شه ابو هریره او د صوفۍ چې څومره طالبان دي دا په مدینه شریفې جومات کې یو لوړ دی هره وغواړم. وی ډېر ګیله من شو چې صاحب اوږې ځې یم ضرورتمند ځې یم او ته ولو د هغه صوفۍ طالبان راغواړي نو هغه به کله اویا کله به سل کله به 300 نو دا یو جام به د چا کېږي. خو ډېر ګیله من شوم لکه پریشانه شوم. خو د نبي علیه السلام مبارکه وینا وه په هغې عمل پکار لاړم. وی هغې ته مې اواز وکړاله. وی نبي علیه السلام وفرمایل کښېنئ. وی ټول کښېناستل. وی ما ته وایي چې د دې ښي طرف نه شروع که ورکه دا جام. اوس وی هغه ښي طرف والا ته مې دا زړه کوټ کېږي چې وږې ځې ما او رالم زه او زه خوش قسمته ته ته به اوس کې او خلاص پرې کړې. وی چې ښي طرف والا پیسنګ اوس کل لږ ته پاتې شو. وی دې دویم له ورکړه. وی دویم اوس کل د هغه نه هم لږ پاتې شو. وی دریم له ورکړه. چې دریم له مې ورکړل د هغه نه هم پاتې بس وی پوه شوم چې خبره خو بل شان. وی ټولو پې اوس کل. وی اخره کې لږ شان پاتې شو. وی حضور پاک مبارک نبی علیه السلام ډېر خوشطبع خوشطبعي به یې کوله. ټوکې مسخرې به چا پورې نه کولې خو په مزاج کې خوشطبیعتي وه. وی زما نمبر راغی پاتې شوې جام یې راواغېست په دې لاس کې دغسې کېښوده او وی ما ته ګورې مسکې کېږي چې تا خو به چې دا د یو قسم ګزاره نه شي کولی دی ټول وسکل. وی واله دا ابو هریره خلاص دی. وی چې ما پې خوله کېښوده وی ډېر مې وسکل. وی بیا هم رانه پاتې شو. وی ما ته وی بیا وسته. وی بیا مې پې خوله کېښوده نور مې مسکل بیا هم پاتې شو. وی ما ته وی نوره مسکه. ګوره بل چاته یې داسې نه وي ده ته وایي ځکه د زړه کې دا راغلي چې دا خو یو جام پی چې د یو کس ګزاره هم پې نه کېږي. وی ما ورته چې والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای که لاندې ځای کینم چې دا پکې ورتوي شي. وجود مې ډک شو. وی ښه مال یې راکړه. وی نبي علیه السلام له مې ورکړل اول یې بسم الله وی او هغه پې اوسکل خلاص یې کړل او اخره کې وی الحمدلله. دا د پیو برکت. یو جام باندې په سوونو خلک مړېدل او په خپله روستوس کې صحابه ټول مخکې کړل په خپله روستوس کړل او چې کله اسکل مخکې د الله نوم وروسته د الله حمد. دې طریقه په خوراک کې برکت. دا بله معجزه. حضرت انس فرمایي د خندق د غزا واقع وه. وی پلار مې ما ته وی چې بچې نبي علیه السلام مبارک سنګ دې مې چې صاحب بابا وګېري ځکه چې خندق کې کوشو کوداله ورسره وه نو مې چې خېټه مبارکه وکته نو کاڼې پې تړلې د لوګي. کور ته لاړ ام سلیم یې ښځه ام سلیم وی قسم د حضور پاک مې اوږې ولیده او صبر نشته پکې کسه د سړی نو شابه نه شو ټینګېدی. په خېټه مبارک یې د لوګې د لاسه کاڼې تړلې لږې غوندې اوربشې وې په کور کې داسې یو 3 کیلو اندازه. وی هغه اوربشې م اوړه کړلې او ډوډۍ م ترې پخه کړه. وی ما ته وایي چې لاړ شه او نبي علیه السلام راوغواړه خو د خلکو نه یې ځان لکه ګوریا ډېر سخي دي هسې نه نور خلک را روان کړي. پوه یې که چې دقسې لږه غوندې ډوډۍ ده یا ځان سره یو کس راولې یا 2 3 نه زیات را نه شي ډوډۍ لږه هسې نه چې ډېر راشي بیا خو کوربه ملامت وي چې هم دې ډوډۍ لره وغوښتو هم راله سره کېل. وی چې زه ورغلم نبي علیه السلام لا پوه شو. وی ما ته وایي چې ارسلک ابو طلحه ابو طلحه را لېږلې پلار دې پلندر دې مې چې او صاحب ډوډۍ له م غواړي او صاحب ډوډۍ له م غواړي. وی اواز یې وکړه چې ای د خندق خلکو ټول راځئ د ابو طلحه مېلمانه یو او په سوونو خلک. وی ما منډه کړې پلار مې مخه کې راغی. وی ما وایي چې بابا نبي علیه السلام خو ټول خلک ځان سره راوستی. وی تا خو ورته ال ویلي و که نه؟ مې چې ما ورته اله وی الله ښځې ته وایي چې ښځې نبي علیه السلام خو چې څه منتل ټول یې راوستل. وی ال دې ورته ویلو او علم ویلی دی. وی بس چې علم ویلی دی اوس خدای ورته ټول پېښ. وی راکړې دا ډوډۍ راواغېسته او یو لویه کاسه وه د دیګماران چې دا دیګ ټوک کې وغه غټ لوښي یا تال غوندې او د دیګ نه پکې روج راچي پینه ورته وایي. داسې غټه پینه وه لویه اتره غوندې وه. هغه عرب خو دغه خلک وو سقیان هغې به د ګڼې دپاره داسې یو لوښي ساته. لوښي م راواغېسته او نبي علیه السلام مبارک پکې هغه ډوډۍ چوري چوري کړه ټوټې یې کړه او وی زما مور سره یو د سرمنې لوښی و د سرمنې هغې کې غوړي و. وی چې راوړه دا لوښي
وی هغه لوښي راواغېسته نو هغه څه داسې غوړي پکې ډېر نه خو د غوړو لړلې و لوښي لړلې و د غوړو وی د هغې نه هغه غوړي راواغېستل او په هغه ډوډۍ د پاسه یې واچو او حضور پاک مبارک پسې چوپه مو کړه او لاسونه مبارک یې په خپله پکې تاو کړل وی ما ته وی چې لسو کسو ته اواز کړه وی لس کله څه رالل او یې شا به یې خورئ ټوله ډوډۍ خوړه وی اوس وځئ نور لس راتلل هغې پې شروع کړه وی ده وځئ نور لس وی د خندق چې څومره خلک و ټول پې ماړه شو او ډوډۍ هم هغسې چې سینګ مونږ پرېښ ماته کړې هم هغسې پاتې شو دغسې واقع حضرت جابر فرمایي چې یو ځل وږي و نبي علیه السلام وی ما کور ته لاړم ښځې ته مې چې ښځې څه شته وی لږه غوندې اوربشي دي او وی مونږ کره یو کورنی چیلوکی وه پوټینی شان وی مې چې نبي علیه السلام وږي دی او ما پکې لږه ولیده او صبر پکې نشته شا به دغه چیلی راوړه چې دا الاله کړم وی ما چیلی لاله کړه او وی ښځې مې هغه اوربشي په میچن باندې وړه کړل مې چې ته وړه واغږه او زه دا چیلی ټوټې کړو هغې وړه واغږل او وی ما هغه چیلی ټوټې کړه کټوی کې مې واچول او راغلم نبي علیه السلام ته وی مې چې صاحب لږ غوندې اوربشو وړه دي او داسې وړه غوندې کورنۍ چیلوکی د داسې څلورو پنځو کسو کار کولی چې زیات نه دا هم رضان سره ملګري راوله موږ دا ډوډۍ کړې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا آواز وکړه ملګرو ته ای خلک راځئ جابر ډوډۍ کړې ده خو ما ته وایي چې جابره ورشه ښځې ته ووایه چې ډوډۍ لا پخوي نه چې زه درشم هله به پخوم او یو ګاونډی هم راوغواړی چې هغه ورسره په شریکه ډوډۍ پخه کړي چې بله ملګرې ورسره وي مې چې صاحب لږ وړه دي یو تنور وړه دي تنور نه هم لږ دي وایي چې ګاونډی راوغواړه او ما ته وایي چې کټوی به د اور نه نه کوځئ چې تر څو زه نیم درغلي وی لاړم نبي علیه السلام مبارک راپسې راغی چې څومره صحابو په سوونو زرګونو راپسې شو وی چې څنګه ورغلمه وی اوړې را باندې راواغېستل وی چې اوړه مې راواغېستل خمبیره شوي وی لاړې مبارکې پکې تو کړې او وی کټوی راکوزه کړه په هغې کې مې لاړې مبارکې تو کړې او وی ښځې ته مې وی چې ملګری دې ځان له راغوښتی ده ګاونډی چې ډوډۍ در سره پخې کړي مې چې او صاحب وی شروع کوې وی د هغې اوړو نه هغې لګیا چې ډوډۍ پخول او وی ما به ډوډۍ راوړې مخکې به مې ورته کېښودې او نبي علیه السلام د هغه کټوی نه او په جام باندې خورو او غوښه راغېشته او په هغه ډوډۍ به یې چوله چې څومره صحابو ټول ماړه شو او چې هغې ماړه شو کټوی ته مې وکتل نو کټوی کې غوښه خورو هم هغه وه چې سینګ مې باندې کړې وه او تنور هم هغسې ډوډۍ راغورځولې سینګ چې مخکې په لومبي ځل پکې مونږ شروع کړې وه او هغه ډوډۍ ترې رانړېدل دا په طعام او په ډوډۍ کې د نبي علیه السلام مبارک معجزه شوه دا په هغې کې برکت رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي که وعلمک ما لم تکن تعلم ای ښکلي پیغمبر هغه څیزونه چې تا ته معلوم نو ما درته وښول وکان فضل الله علیک عظیما په تا د الله ډېر لوی فضل الله ورته خپله قرآن کې نو معجزې د حضور پاک د پیغمبرۍ نښې او دلایل دي دا د هر پیغمبر وي د چا کمې د چا زیاتې د چا وړې او د چا غټې خو زموږ نبي علیه السلام ته چې الله څومره لوی طاقت او عظمت ورکړی دومره ډېرې معجزې او د لوی عظمت معجزې هر صحابي د نبي علیه السلام مستقله معجزه لګول د چا زوی چې روان شي څوک یې سمولی نه شي خپل پلار یې نه شي سمولی منتونه ورته کوه نصیحتونه کوه نه سمېږي کاڼې که ماتی ماتولی شي اوسپنه که راتاوی نو په اور کې واچوه راویلې بیا کې لرګی که ماتی نو ماتولی شي خو انسان چې روان شو هغه نیغول ډېر ګران کار دا صحابه مخکې حالت او ژوند ته وګورئ همدې خلکو ډاکې به کولې غلاګانې به یې کولې بدعملۍ به یې کولې شوکې به یې کولې بربند طوافونه به یې کول خو چې د نبي علیه السلام مبارک خواله راورسېدل او د هغې مبارک نظر پرې ولګېد نو داسې استی ته جوړې شو چې په مخ د ځمکه د هغې مثال به هم تر اوسه پورې څوک پیدا نه کړي دا د حضور پاک مبارک معجزه شوه که هر صحابي مستقله معجزه ده نو دا میاشت چونکې د ربیع الاول ده او د ربیع الاول میاشت د نبي علیه السلام د ولادت او د هغې د وفات میاشت ده نو په دې بنیاد مې د نبي علیه السلام مبارک دا حالات دا څو جمعې تاسو ته ذکر کړل نو دا حقیقت ته چې څوک د هغې څومره صفت کوي ثواب یې کېږي او چې څومره انسان صفت اوري د هغه اورېدونکي هم ثواب کېږي او پکار هم دا ده چې موږ ته د خپل پیغمبر تاریخ معلوم شي خلک د خپل پلار تاریخ معلوموي د نیکه تپوس کوي د خپل قوم د مشر تپوس کوي پاکستان چا جوړ کړی دی او هغه سړی کله پیدا دی او کله مړ دی او چا یې خوب لیدلی او چا داسې کړي دي دا ټول په دې سکولونو کې د هغه تاریخونه دي ماشومانو ته خلک ښیي نو پکار دی هغه عظیم شخصیت بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصر چې د الله نه لاندې د ټول مخلوق نه پورته الله کمال او عزت ورکړی او زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام د هغې د برکت نه دی او په مونږ یې ډېر زیات احسانات دي چې د هغې د تاریخ نه د هغې د حالاتو نه د هغې د شان نه د هغې د معجزاتو نه مونږ ځان خبر کړو خو ورسره د هغې په تعلیماتو او د هغې په اخلاقو زمونږ الله عمل نصیب کړي دا بنیادي څیز دی ګورې او ورسره د هغې احسان فراموشي مونږ ونه کړو
احسان فراموشي دی ته وایي چې ته یادې نه په تعلیماتو یې عمل نه کوې او چې ته ځان احسان فراموش نه جوړې نو د هغې ښه طریقه دا ده چې صدقه خیرات کوه ثواب ورته بخه او لوی د فایدې څیز درود شریف تېر و شپه ورځ کوشش کوئ درود شریف وایي په نبي علیه السلام باندې نو فایدې نبي علیه السلام ته هم رسي خو د هغې نه زیاته فایده د درود شریف هغه چا ته رسي چې څوک د درود شریف ورد کوي الله دې موږ له توفیق نصیب وکړي